د غوره فکر او غوره ژوند کتاب 11مه برخه. د اوږدې مودې لپاره زیات ټینګار وکړئ. نهایي جرأت هغه ته اړتیا لري چې له بل هر چا څخه د زیات ټینګار کولو لپاره د جرأت درلودل دي. ټینګار هغه ځانګړنه ده چې بالاخره ستاسو بریالیتوب تضمین کوي. له هر ډول بدبختۍ سره به په مخامخ کېدلو کې د ټینګار کولو لپاره ستاسو لیوالتیا کولی شي ستاسو تر ټولو لویه شتمني واوسي. هغه کولی شي ستاسو د بریالیتوب د ضمانت لپاره عامل واوسي. په بریالیو اشخاصو باندې د 30 سلنې مطالعې په اوږدو کې مې یو حقیقت کشف کړ. دوی یوه هم ماتې نه وه خوړلې، تر دې چې دوی ماتې د یو واقعیت په توګه منلې وه. هیڅوک نشي کولی تاسو ته ماتې درکړي، خو تاسو خپله دا کار کولی شئ. کله چې ځان د هغه څه د ترسره کولو لپاره چمتو کوئ چې باید ترسره یې کړئ، که وغواړئ یا ونه غواړئ، د جرأت او صبر او حوصلې لپاره له دې داخلي ځواکه څخه د خپل ځان دننه زیاته ګټه اخلئ. په باور نه کېدونکي بڼه یو پیاوړی شخص کیږئ. ژر به دا احساس وکړئ چې داسې کار نشته تر څو تاسو ونه شئ کولی هغه ترسره کړئ. بالاخره په خپل ځان داسې یو پړاو ته ورسوئ تر څو دا احساس وکړئ چې په بشپړه توګه نه درېدونکي یاست. بالاخره خپل ځان جوړونکی کیږئ. د یو شخص په وینا زه خپل ځان جوړونکی یم، خو که چیرته اړ واوسم خپل ځان بیا جوړوم. لږې مرستې ته به اړتیا ولرم. موږ او تاسو خپل ځان جوړونکي یو. موږ ټول زیاتې زمینې لرو چې کولی شو په هغه کې رشد او پرمختګ وکړو. موږ اړتیا لرو چې د خپل ځان لپاره لوړ معیارونه ولرو. موږ ټول دې ته اړتیا لرو چې په دوامداره توګه د خپل شخصیت په پرمختګ باندې کار وکړو. موږ ټول باید هڅې وکړو تر څو غوره شخص واوسو. موږ نشو کولی خپل ځان ته اجازه ورکړو چې د خپل هنر او کمال په پړو باندې غرور وکړو. د غوره اشخاصو یوه نښه دا ده چې دوی کولی شي خپل ځان مدیریت کړي. که چېرته د کوم شرکت لپاره کار کوئ، تل په دې تصور باندې کار کوئ چې رئیس یې تر څنګ ناست دی او نوموړی ویني او د دوی د کلنۍ ارزونې فورمه د ورځې په هره دقیقه کې ډکوي. یا د بیلګې په توګه د خپل ځان په لیدلو سره د خپل ځان لپاره لوړ معیارونه ټاکئ چې کېدای شي نور اشخاص هغه ولري. زموږ د ټولنې یوازې 2 سلنه خلک کولی شي خپل ځان نظارت او مدیریت کړي. دوی کولی شي د ورځې په اوږدو کې خپل ځان رهبري کړي. د دې په شان چې یو شخص نوموړی ویني، که څه هم هېڅوک هغه نه ویني. رښتینی مکافات: کله چې د خپل ځان لپاره لوړ معیارونه ولرئ، ستاسو د نفس عزت زیاتوالی مومي. کله چې پرېکړه کوئ چې غواړئ تل له خپلو لوړو ارزښتونو او سختو اعتقادونو سره ژوند وکړئ، د خپل ځان په اړه حیرانوونکی احساس لرئ. کله چې په بشپړه توګه رښتینی او دقیق شوئ، نو له نورو سره په اړیکو کې خپل ځان په خطر کې نه اچوئ. له هر چا سره چې کار او ژوند کوئ، ورسره رښتینې خبرې وکړئ. له خپل ځان او نورو سره په بشپړه توګه رښتیني واوسئ. هر څومره چې زیات رښتیني او صادق واوسئ، په نفس به زیات باور او جرأت ولرئ. د خپل ځان په اړه به مثبت او لیواله شئ. هر څومره چې زیات له هغه لوړو ارزښتونو سره ژوند وکړئ، له تاسو یې پیژنئ، په همغه کچه به ستاسو شخصیت ښکلی شي. بالاخره به هغه ټکي ته ورسیږئ تر څو په بشپړه توګه نه درېدونکي واوسئ. عملي تمرینونه: په خپل شخصي او کاري ژوند کې مو 3 تر ټولو مهم ارزښتونه په نښه کړئ. د هغه ارزښتونو په اړه تر ډیره په کومو څیزونو عقیده لرئ. 2یم، هڅه وکړئ تر څو له خپل ځان او نور سره تر وروستۍ حده رښتینی ژوند وکړئ. د خپل ژوند په کومه یوه برخه کې له یو شخص سره په بشپړه توګه صریح او څرګند نه یاست. 3یم، له خپل ځان سره صریح او څرګند واوسئ. د خپل ژوند هغه برخې وڅېړئ چې په هغه کې د روحي فشار او نارضایتۍ یا ناراحتۍ احساس تجربه کوئ، او وټاکئ چې آیا خپل یو ارزښت مو له خطر سره مخامخ کوئ. که چیرته ستاسو د شرکت ټول کارکوونکي ستاسو په شان وي، ستاسو شرکت به څه ډول یو شرکت وو؟
څه ډول مو کولی شوای خپل شرکت ته په چټکۍ سره بدلون ورکړئ تر څو هغه په یو غوره ځای بدل کړئ؟ که چیرته همدا نن ورځ تاسو ته ووایي چې یوازې 6 میاشتې د ژوند کولو فرصت لرئ، کوم کار ترسره کوئ او خپل وخت څه ډول تیروئ؟ شپږم، خلک بدلون نه کوي. دا چې دا د ژوند کولو یو قانون دی. باید په خپل ژوند، کورنیو اړیکو او کار کې کوم بدلونونه ترسره کړئ تر څو خپل ځان له دې حقیقت سره برابر کړئ. په هر څه کې رښتیا ویل خپل کسب وګرځوئ. په کومو برخو کې باید نړۍ هماغه ډول ومنئ چې ده، نه هغه ډول چې غواړئ واوسئ. د خپل ځان سره څرګند او روښانه اوسئ. لنډیز او پایله: نړۍ د لوی هندارې په شان ده. هغه ستاسو د وجود ماهیت خپل تاسو ته منعکس کوي. که چیرته مینه‌ناک، دوستانه او ګټور واوسئ، نړۍ به ستاسو په اړه مینه‌ناکه، دوستانه او ګټوره واوسي. نړۍ هماغه ډول ده چې تاسو یاست. د بشري ژوند تر ټولو مهم اصل دا دی چې تاسو هماغه واوسئ چې ډیری وخت د هغه په اړه فکر کوئ. دغه لیدلوری د مذهب، فلسفي، ارواپوهنې او ټولو بریالیتوبونو بنسټ دی. ستاسو بیرونی نړۍ ستاسو د داخلي نړۍ انعکاس دی. که چیرته خپل تفکر ته بدلون ورکړئ، خپل ژوند ته به بدلون ورکړئ. له زرګونو کسانو څخه پوښتل شوي دي چې ډیری وختونه د کومو څیزونو په اړه فکر کوئ. بریالیو نارینه‌وو او ښځینه‌وو په کراتو مشترکو مواردو ته اشاره کړې ده. دوی ډیری وختونه هغه څه چې غواړي هغه ته د رسیدلو پر لارو باندې فکر کوي. خو سرچپه، ناموافق او غمجن خلک د هغه څه په اړه فکر او خبرې کوي چې نه یې غواړي. دوی د خپلو ستونزو او اندېښنو او هغه کسانو په اړه فکر او خبرې کوي چې د دوی په ژوند کې وجود لري خو ورسره مینه نه لري. خو دا له تاسو سره مناسبه نه دي. کله چې تل کوم څه غواړئ او هغه ته د رسیدلو د لارو چارو په اړه فکر او خبرې کوئ، هغه ژر تر ژره د یو عادت په بڼه رامنځته کیږي. کله چې تل د هغه څه په اړه فکر او خبرې کوئ چې تاسو یې غواړئ، مثبته، موخه لرونکي او نوښتګر کیږئ. کله چې خپله پاملرنه هغه ځای ته اړوئ چې غواړئ هغه ته ورسیږئ، له اقتصادي پلوه اغیزمن او ګټور کیږئ. اکتسابي خوشباوري ښایي تر ټولو لویه ځانګړنه چې کولی شئ ویې لرئ تر څو لویې خوښۍ او نیکمرغۍ او بریالیتوب ته ورسیږئ. د خوشباورۍ صفت دی. تاسو کولی شئ د هغه لارې او طریقې په اړه په فکر کولو سره چې خوشباوره خلک زیاتره وختونه د هغه لارې په اړه فکر کوي. په خوشباورۍ باندې ځان عادت کړئ. په هره برخه کې له زرګونو نیکمرغه او بریالیو اشخاصو سره له ترسره شویو مرکو سره سم داسې ښکاري چې نیکمرغه خلک له نړۍ سره په چلند کې دوی ځانګړنې لري. دا دوی لارې ذهني لیدلوری دی او تاسو کولی شئ په تمرین سره هغه په خپل ځان کې رامنځته کړئ. لومړی، خوشباوره خلک په هر حالت کې د ښو څیزونو په لټه کې دي. په ځانګړې توګه هغه وخت چې له خنډونو سره مخامخ کیږي. هغوی د روښانه او څرګند لوري په لټولو سره خپله هره ستونزه مثبته ساتي او تل یو څه لاسته راوړي. دویم، خوشباوره خلک په هره مسله یا ستونزه کې د هغه د ارزښتونو، درسونو په لټه کې دي. دوی په دې باور دي چې هره موقتي ماته یا خنډ د یو څه د زده کړې لپاره د دوی تر پښو لاندې ایښودل شوي دي. په دوامداره توګه له خپله ځانه څخه پوښتئ، باید له دې رامنځته شویو شرایطو څخه کوم څیزونه زده کړم او تل پایله ترلاسه کوي. ستاسو د ذهن جوړښت داسې دی چې که چیرته په خپل هوښیار ذهن کنټرول ولرئ، نشئ کولی د ښو څیزونو او ارزښتونو درسونو په لټه کې واوسئ. کله چې داسې کوئ، احساس کوئ چې د خپل ځان او خپل موقعیت په اړه مثبت او باوري یاست. احساس کوئ چې په خپل ژوند باندې بشپړ کنټرول لرئ. خپل کار په غوره توګه ترسره کړئ. غوره او ځواکمنه کړنو یا ژوند ته د رسیدلو لپاره 7 ګامونه. خوشباوره خلک د ښو څیزونو او ارزښتونو درسونو له لټولو سربیره د خپل ځان
او خپل ژوند په اړه د فکر کولو اووه لوري یا کیلي روشونه لري. دا هغه اووه موارد دي چې دا ډول خلک زیاتره وختونه د هغه په اړه فکر کوي. د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. لومړی خوشحاله او مثبت خلک راتلونکي ته ګوري. دوی زیاتره وختونه د راتلونکي په اړه فکر کوي او د هغه په اړه خبرې کوي. دوی تر ډیره د هغه څیزونو په اړه فکر او خبرې کوي چې غواړي هغه ته ورسیږي، نه د هغه څه په اړه چې پخوا پېښ شوي دي. دوی د هغه څه په اړه چې په راتلونکي کې د دوی لپاره شوني دي یو حیرانونکی انځور جوړوي. د جاذبې او راکون په قانون سره دوی د راتلونکي هیلو او خوبونو پر لور جذب کیږي او راتلونکي هیلې او خوبونه هم د دوی پر لور. د خپلو موخو په اړه فکر وکړئ. دویم، دوی موخه لرونکي دي. دوی ډیری وختونه د خپلو موخو په اړه فکر کوي او د هغه په اړه خبرې کوي. دوی له دې وروسته چې د خیال په نړۍ کې خپله ایډیالي راتلونکي مجسمه کړې ده، خپلې موخې او طرحې په څرګنده توګه د کاغذ پر پاڼه راوړي او هره ورځ په هغه باندې کار کوي. دوی خپله ټوله پاملرنه او انرژي په هغه باندې متمرکزه کوي او له خپلو موخو څخه په ګټه اخیستلو سره په خپله راتلونکي باندې کنټرول لري. د غوره والي په اړه فکر وکړئ. دریم، دوی د غوره والي لټونکي دي. دوی ژمنه کوي ترڅو په هر هغه کار کې غوره واوسي چې یې ترسره کوي او د خپل تخصص په برخه کې چې هر څه واوسي له 10 سلنه غوره اشخاصو سره یو ځای شي. دوی خپله کلیدي پایله بښونکي برخه په نښه کوي او په دغه هره برخه کې د خپل ځان لپاره د غوره کړنو معیارونه ټاکي او هره ورځ په خپل پرمختګ او رشد باندې کار کوي او هیڅ کله پرمختګ او ترقی نه متوقف کوي. د حل لارې په اړه فکر وکړئ. څلورم، دوی د حل لارې په لټه کې دي. دوی تر ډیره د رامنځته شوي ستونزې پر ځای د حل لارې په اړه فکر کوي. دوی د هغه څه په اړه فکر کوي چې باید ترسره یې کړي، نه د هغه چا په اړه چې باید ورټل شي. دوی د خپل خلاقیت د غوړولو لپاره د خلاق تفکر له روشونو څخه ګټه اخلي. دوی خپلو موخو ته د ستونزو په بڼه ګوري چې باید حل شي او په دې باور دي چې هر ډول ستونزه منطقي حل لاره لري چې پیدا شي. پایلو ته فکر وکړئ. پنځم، نیکمرغه او بریالي خلک د پایلې په اړه سخت فکر کوي. دوی له مخکې نه د خپلې هرې برخې او ورځې لپاره په دقت سره پلان جوړوي. دوی خپل ورځني کارونه د لومړیتوبونو پر بنسټ د لیکلړ په بڼه لیکي. وروسته په خپلو هغو فعالیتونو باندې کار کوي چې د هغه په ترسره کولو سره کولی شي له خپل وخت څخه په غوره توګه ګټه واخلي. دوی دومره کارونه ترسره کوي چې له اقتصادي پلوه د ګټورو اشخاصو په توګه پیژندل کیږي. دوی د هغه زیاتو کارونو په خاطرې چې ترسره کوي تر دې اندازې اغیزمن او کارېدونکي دي چې تر ډیر ژر مخ په وړاندې حرکت کوي او په خپل شاوخوا نړۍ او کار کې لوی رول ترسره کوي. د عمل په اړه فکر وکړئ. اووم، او ښایي له بل هر پړاو څخه زیات مهم، بشپړ بریالي خلک په سخته توګه عمل پالونکي دي. دوی په دې اړه فکر کوي چې همدا اوس کولی شي کوم کار ترسره کړي ترڅو د خپلو موخو پر لور په چټکه توګه حرکت وکړي. تل د شور او خوځښت په لټه کې دي. دوی خپل کار په یو وخت سره ترسره کوي او د اړتیا حس لري. دوی په هره برخه کې اطلاعات لري او له عادي وګړو څخه زیات کار کوي. هر څومره چې زیات کار ترسره کوي ارزښت لرونکي کیږي او زیاتې پیسې لاسته راوړي. ستاسو امکانات او فرصتونه نامحدود دي. موږ د بشر په طلایي عصر کې ژوند کوو. هغه څه ته د رسیدلو لپاره چې وړتیا یې لرئ. د نن په شان د وخت پر بل هیڅ پړاو کې داسې فرصتونه او امکانات شتون نه درلود. تاسو کولی شئ بریالیتوب او نیکمرغۍ ته د رسیدلو لپاره خپل پاتې عمر له دې کتاب څخه د یوه لارښود په توګه ګټه واخلئ. بیا ځلې مو دلته 12 ځلې مفکورې راوړي دي. اول، خپل تفکر ته بدلون ورکړئ. د خپل ځان په اړه ستاسو د فکر طرز، ستاسو وړتیاوې او ستاسو ځواک د هغه څه ټاکنه کوي چې نن ورځ یاست
او هغه څه چې په راتلونکي کې به واوسئ. له نیکه مرغه د خپل ځان په اړه ستاسو د فکر طرز اکتسابي دی، د هغه کلمو، انځورونه او مفکورو په بشپړ کنټرول سره چې ستاسو ذهن ته دننه کیږي د خپل ژوند بشپړه راتلونکي په لاس کې اخلئ. دویم، خپل ژوند ته بدلون ورکړئ. تاسو د سوچه وړتیا په توګه په ډیرو برخو کې له نامحدوده ځواکمنتیاو سره دې نړۍ ته راځئ. د ماشومتوب د دوران د ناسمو نیوکو په پایله کې کولای شئ په تېروتنې سره له ماتې، زیان او نیوکې څخه ویره په خپل ځان کې رامنځته کړئ. تاسو کولای شئ په خپل ځان محدود کوونکي باورونه رامنځته کړئ ترڅو ستاسو خنډ شي. له دې منفي هیجاناتو څخه په خلاصون سره خپله ذخیره شوې انرژي آزاده کړئ او خپل ژوند ته بدلون ورکړئ. دریم، لویې هیلې ولرئ. د یو ډول ژوند چې ستاسو لپاره امکان لري د پیل رښتینی ټکی د راتلونکي ژوند د هیجاني انځور رامنځته کول دي چې که چېرته مو هېڅ ډول محدودیت نه درلودی. داسې فرض کړئ چې په شخصي، مادي او کورني ژوند کې مو کولی شوی همغه شخصي واوسئ چې تاسو یې غواړئ. له هر څه سره چې مینه ولرئ یا هر کار چې تاسو یې غواړئ ترسره یې کړئ. په دې توګه خپلې موخې ته په ښکاره توګه د کاغذ په پاڼه ولیکئ. وروسته هغه موخو ته د رسیدلو لپاره خپلې طرحې په مفصل ډول د هغه په شا ولیکئ ترڅو خپل خوبونه په واقعیت بدل کړئ. څلورم، پریکړه وکړئ ترڅو بډایه شئ. همدا اوس پریکړه وکړئ چې د خپل مالی ژوند بشپړ کنټرول په لاس کې واخلئ. د هغه کارونو په ترسره کولو پیل وکړئ چې نورو خلکو د دې لپاره هغه کارونه ترسره کړي وي ترڅو له مالی پلوه خپلواک شي او په دقیقه توګه له هغه ځایه یې پیل کړئ چې تاسو نن پکې ولاړ یاست. په دقیقه توګه دا وټاکئ چې غواړئ څومره پیسې لاسته راوړئ او هغه وساتئ. دغه کچه د خپل ځان لپاره د یوې موخې په توګه وټاکئ او ټول عمر د هغه په اړه فکر وکړئ. هر کار چې نورو خلکو ترسره کړی دی تاسو هم کولی شئ هغه ترسره کړئ. پنځم، د خپل ژوند مسؤلیت په غاړه واخلئ. تاسو په خپل ژوند کې تر ټولو لومړنی او اصلي خلاق ځواک یاست. هر څه یاست یا هر څه چې غواړئ واوسئ د هغه څه پایله ده چې تاسو یې ترسره کوئ یا هغه څه چې نه یې شئ ترسره کولی. همدا نن ورځ پریکړه وکړئ ترڅو د خپل ژوند 100% مسؤلیت ومنئ. له دې پرته چې د هر هغه پیښې په خاطر یو څوک ملامت کړئ چې رامنځته شوې ده او یا وزر او پلمې وکړئ. د خپلو افکارو، ویناوو او کړنو د کنټرول لپاره له خپل شخصي ځواک څخه ګټه واخلئ. خپل برخلیک ته بدلون ورکړئ. شپږم، تر ټولو غوره ژمنه وکړئ. تر ټولو لوی امتیازونه او د رضایت احساس د هغوی په برخه کیږي چې په هر هغه کار کې تر ټولو غوره واوسي چې یې ترسره کوي. پریکړه وکړئ چې په خپله کاري برخه کې له هغه 10% خلکو سره یو ځای شئ چې په لوړ پوړ کې قرار لري. په هر هغه کار کې باید کلیدي مهارتونه ولرئ چې تاسو یې ترسره کوئ. دا په نښه کړئ چې غواړئ چې غورهوالی د خپلې موخې په توګه وټاکئ. پلان جوړ کړئ. وروسته هره ورځ لاره غوراوي لپاره هڅه وکړئ. اووم، خپل شاوخوا خلک مهم وګڼئ. ستاسو د اړیکو کمیت، کیفیت په ستاسو په بریالیتوب او نیکمرغۍ باندې زیاتې اغیزې ولري. خپل ژوند د خپلې نړۍ له مهمو اشخاصو سره د لوړ کیفیت د اړیکو د رامنځته کولو او ساتلو پر بنسټ تنظیم کړئ. د دې لپاره چې د خپلو اړیکو لمنه پراخه کړئ په کراتو شبکه جوړونه وکړئ. له هغه کسانو سره د متفکر مغز ډله تشکیل کړئ چې موخه یې مثبت والی او بریالیتوب ته رسیدل دي. اتم، د یو نابغه په شان فکر وکړئ. ستاسو وجود له یو مغز او بدن څخه تشکیل شوی چې هغه لیږدوي. تاسو هماغه نه یاست چې فکر کوئ یاست، بلکې تاسو د خپل تفکر پایله یاست. تاسو دا وړتیا لرئ ترڅو له مخکې څخه غوره او اغیزمن فکر وکړئ. کله چې د بریالیو او لویو خلکو په اړه فکر کوئ ژر به هغه پایلې ترلاسه کړئ چې دوی ترلاسه کړي دي. نهم، خپل داخلي ځواکونه آزاد کړئ. نن ورځ مفکورې او نظریې د شتمنۍ اصلي سرچینې دي. خپلو موخو ته
په رسېدلو کې له خپله ځانه سره د مرستې لپاره هر څومره زیاتې مفکورې ولرئ د احتمالاتو له قانون سره سم به په مناسب وخت کې مناسبې مفکورې ستاسو په ذهن کې راوګرځي. د نویو مفکورو د وړاندې کولو لپاره ستاسو ځواکمنتیا نامحدوده ده، په دې توګه ستاسو راتلونکی هم نامحدود دی. لسم، خپل تفکر مو سوپر چارج کړئ. د کلیدي تفکر او کړنلارې څو تخنیکونه وجود لري چې بریالي خلک هر ځای له هغه څخه ګټه اخلي او ستاسو د موقعیت د ارزونې او تجربې یوه لاره کولی شي تاسو ته حیاتي لیدلوری او مفکوره درکړي چې ستاسو د لید او حتی ژوند د بدلون لامل شي. هر څومره چې د تفکر زیات توکي ولرئ په همغه کچه کولی شئ د ځان لپاره حیرانوونکی ژوند رامنځته کړئ. 11، خپله راتلونکې جوړه کړئ. راتلونکې ته د کتلو لپاره د وړتیا درلودل او د داسې ګامونو پورته کول چې ستاسو هغه راتلونکې تضمینوي چې هیله یې لرئ. د فکر کولو یو اړین روش دی چې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره بریالیو خلکو هغه خپل مسلک ګرځولی. اغېزمن خلک له مخکې څخه په دقت سره د خپل ژوند پلان جوړوي او خپلې ټولې هڅې کوي تر څو د هرې بدې پیښې وړاندوینه وکړي. په پایله کې له خپلو شاوخوا خلکو څخه غوره فکر او پریکړه کوئ. 12، له دبدبې ډک ژوند ولرئ. داخلي نړۍ تر زیاتې اندازې د بیرونۍ نړۍ ټاکونکې ده. په هره برخه کې تر ټولو زیات عاید لرونکي او د درناوي وړ او نیکمرغه خلک هغوی دي چې د خپل شخصیت په خاطر پیژندل شوي دي. کله چې خپل ژوند د دقت او رښتینولۍ او جرأت او زړورتیا د ځانګړنو پر بنسټ تنظیم کوئ، ټولې دروازې ستاسو پر مخ پرانیستل کیږي او په رښتیا نیکمرغه شخص کیږئ. په پایله کې خپل ژوند او تفکر ته بدلون ورکوئ. یوازې همغه کار ترسره کړه. روحي روغتیا له جسمي روغتیا سره ډیره ورته ده. د روحي او جسمي روغتیا د لاسته راوړلو او د هغه د ساتلو لپاره زیات وخت او هڅو ته اړتیا ده، خو هغه ته د رسیدلو لپاره هره ذره هڅه کوئ ډیره مهمه ده. کومه پایلو چې ترلاسه کوئ کیدای شي فوق العاده او استثنایی واوسي. کله چې په خپل ځان باندې د کار پروسه پیل کوئ، یعنې په داخل کې له هغه څه نه د یوه روښانه انځور رامنځته کول چې غواړئ بیرون له هغه څخه خوند واخلئ. ښایي په لومړیو کې ډیر کمزوري پرمختګ ترسره شي، خو کله چې ټینګار کوئ، کله چې په مناسبه طریقه سره د سمو کارونو په ترسره کولو او د مناسبو خبرو په کولو سره دوام ورکوئ، ډیر ژر به له هغه هڅو څخه زیاته پایله ترلاسه کړئ چې تاسو یې کوئ. د هغه څه په اړه هیڅ رښتینی محدودیت وجود نه لري چې کولی شئ د اوسنۍ ترسره یې کړئ چې کولی شئ واوسئ ترسره یې کړئ او ویې لرئ. خو که چیرته خپله تاسو دا محدودیت رامنځته نه کړئ، تاسو به په بشپړه توګه ښه او بې اندازې وړ شخص یاست او یوازې ډېر کم څیزونه وجود لري چې که چیرته په شدیده توګه د هغه غوښتونکي واوسئ او هغه ته د رسیدلو لپاره زیات وخت ورکړئ او له اندازې زیاتې هڅې وکړئ، هغه ته نه رسیږئ. د بریالیتوب کلي دا ده چې همدا نن پیل وکړئ او وروسته هیڅکله هغه مه پرېږدئ.